دغه سیند د اقتاش په نامه یادیږي چې له تخار ولایت څخه سرچینه لري. له کلونو را په دې خوا د اسقلان اوسیدونکي له ګلتپې ولسوالۍ څخه جلا کړي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د ژمي اوړي په موسم کې د دې لارې له کړاوونو ډکې قصې کوي. له اسلامي امارت څخه د پل د جوړېدو غوښتونکي دي. از مسئولین امارات اسلامی خواهش ما است که حال آرامی شد، الحمدلله اقتصادشان خدا برابر کنه، برابر شده رئیس و در این قسمت یک توجه خاص داشته باشن. سابق در زمان 7 سال پیش در اینجا پل بوده، وقتی که یخبانی میشه او خیزی میشه بسیار مردم ها اینجا مشکل داره. وقتی که پل جور شود مردم در موتر میآید در این جمعه را بسیار براحت زندگی میکنه. ورته مهال په کندوز ولایت کې مسؤلین وایي د اسقلان او ګلتپې ولسوالۍ ترمنځ د سیند پر سر د پله جوړېدو او په دې ولایت کې پراختیایي پروژو ته ژمن دي. نږدې ده چې دغه پل په اساسي ډول ورغول شي. دغه پل په رابطه باندې موږ وخت په وخت مشرانو ته پیشنهادونه کړي دي. د انکشاف جهاد ریاست سره موږ دا خبره د پله شریکه کړې ده او د فواید عامې له ریاست سره مو خبره شریک کړې ده. هغو وعده راکړې ده انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به د دغه پله د جوړېدو کارونه پیل شي انشاءالله. کم مسؤلیت دی ځکه عمومي شاراوي یا عمومي پلونه عمومي سړکونه زموږ مسؤلیت دی. موږ په خدمت کې هغه کم امکانات چې او د ولسونو هغه مشکلات چې هغه ته موږ رسیدګي وکړو انشاءالله موږ یې حل کوو او هغه د دوی چې څه مشکلات هغه به حل شي. د کندوز ګلتپې ولسوالۍ د اسقلان سیمې اوسیدونکي داسې مهال د اقتاش سیند پر سر د پله جوړېدو غوښتونکي دي چې دم ګړۍ په دې ولایت کې لسګونه پراختیایي پروژې د اسلامي امارت له لوري د پلي کېدو په حال کې دي.